بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن پنځنۍ پنجشنبه د 1445 هجري سمریز کال د ربیع الاول 14 نیټه ده چې د 1402 د زمري شپږمې نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات ملي راډیو تلویزیون د کړنو څخه د مفتي لطیف الله حکیمي ستاینه. د ملي دفاع وزارت دغه مقام د دې ادارې څخه د لیدنې پر وخت د کړنو قدرداني کړې ده. د زون پولیسو د روزنیز مرکز څخه د څه د پاسه 1500 تنو سرتیرو فارغېدل. د هرات والي د خلکو سره پر نیک چلند ټینګار وکړ. او د امنیت قمندانۍ په ادارې غونډه کې د فرامینو پر عملي کېدو ټینګار کړی دی. دا راز مدیرانو او امیرینو خپلې کړنې هم په دې غونډه کې بیان کړي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د ملي دفاع وزارت اعلی سرمفتش هرات د خپل سفر په ترڅ کې څرګنده کړه چې د دې وزارت په چوکاټ کې د سرحدونو د ساتنې او د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره پوره ژمنتیا موجوده ده. مفتي لطیف الله حکیمي چې د هرات ملي راډیو تلویزیون آمر او کارکونکو سره لیدنې کړې څرګنده کړه چې اوس د ملي دفاع وزارت پر ټولو منصوبینو د یونیفورم د ویش لړۍ دوام لري. د هرات د ملي راډیو تلویزیون آمر مولوي صدیق الله رشتین د دې ادارې فعالیتونه تشریح کړه او یادونه وکړه چې دغه اداره د امنیتي سکتور او بنسټونو سره پوره همکاري لري. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. د ملي دفاع وزارت سرمفتش د هرات ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې وویل اسلامي امارت په ځانګړې توګه د ملي وزارت ځواکونه ژمن دي چې د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا او سرحدونو د ساتنې په لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. د هغه په وینا اوس مهال مجاهدینو ته د یونیفورم د ویش لړۍ روانه ده. اردوی داریم که ما به باور و یقین گفته میتوانم که اردوی است که استوار بر اساسات و معیارهای اردوی معیاری و جواب دهنده تمامی امورات اردو و همچنان دفاع کننده از تمامی ارزشهای کشور. د ملي دفاع وزارت دغه لوړ رتبه مسؤل وایي دوی په هرات کې د 200 الفاروق الاردو د بیلابیلو څانګو څخه لیدنې ترسره کړي دي. در چوکات وزارت دفاع ملی طوری که شما دیدین وقتی که حکم مقامی رهبری وزارت دفاع ملی صادر شد اولا کسی بودم که خودم یونیفرم را پوشیدم و در مطبوعاتم اعلان کردم که بعد از این یونیفرم در چوکات وزارت دفاع ملی و برای تمامی منصوبین و همچنان افراد و اشخاص اردو لازم است باید بپوشند. بعد از آن در چوکات وزارت دفاع ملی تمامی منصوبین با مواظبت یونیفرم نظامی را میپوشند و همچنان سران اردو، سران وزارت دفاع ملی و مجاهدین شامل قطاعات و جزءهای مرکزی و ساحوي. د یادونې وړ ده چې د ملي دفاع وزارت سرمفتش هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د هرات ملي راډیو تلویزیون آمر او کارکونکو سره د لیدنې سره سم دغه ادارې د کړنو ستاینه کړې ده او په دغه ملي رسنۍ کې د شرعي او دیني برنامو پر لا خپرولو ټینګار کړی دی. د هرات د کلو پراختیا رئیس د زندجان او کوهستان په ولسوالیو کې د 111 وړو او سترو پروژو د کار د بهیر خبر ورکړ. مولوي عبدالسلام هجرت د هرات اطلاعات او فرهنګ پخوانی رئیس مولانا نعیم الحق خانی سره په لیدنه کې دغه موضوع څرګنده کړه. هغه وویل د هرات په نورو ولسوالیو کې هم پر ځینو پروژو د چارې روانې دي. مولوي هجرت زیاته کړه په دې سره ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. وروسته مولانا نعیم الحق خانی په یادو 2 ولسوالیو کې د پروژو د پیل څخه خوښي څرګنده کړه او ویل د پروژو کیفیت ته باید ډیره پاملرنه وشي. نږدې 540 تنه په لویدیځ زون کې د اسلامي پولیسو د روزنیز مرکز څخه فارغ شوه. د هرات والي د دې سرتیرو د فراغت په غونډه کې د هغوی څخه وغوښتل چې د دندې پر وخت د خلکو سره نیک چلند وکړي. د دې سره سم په دې پړاو کې یو شمېر فارغ شوو ډاډ ورکړی چې په ټول توان به د امنیت ټینګښت او په ټولنه کې د ارامۍ د راوستو په برخه کې زیار باسي. نور حال په راپورټ کې.
نږدې 1540 تنه مجاهدینو چې یو 2 میاشتنۍ روزنیزه دوره یې تیره کړې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په هرات کې د اسلامي پولیسو د روزنیز مرکز قومندان مولوي محمد اسماعیل هدایت په وینا تر دې دمه د 10 پړاوونو په چوکاټ کې نږدې 15,000 د عقیدتي، تاکتیکي او نظامی روزنو څخه وروسته فارغ او د زون د 4 ولایتونو په اړوند قطعات او جزتامونو کې ګمارل شوي دي. برای امروز انشالله 550 نفر که 538 نفر از اینا سرباز هستند از 4 ولایت که 300 نفر از اینا از هرات هستند، باقی مانده از 3 ولایت دیگه آمدند که امروز فراغت میبینند و 15 نفر از بخش اطفائیه که بخش که به حالت بحرانی و حالت طبیعی انشالله اینا امداد کرده میتونه و انشالله حالت کنترل کرده میتونه. د هرات والی هم په دې برنامه کې په ټولنه کې د امنیت د ارزښت په اړه خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې باید لا نور هم زیار وایستل سي. باید حالتی در افغانستان هرات حوزه جنوب غرب بیاید که ظالم فرامرزی از ما بترسه، ظالم با کیلومترها دورتر از افغانستان بترسه که این سرزمین مردمان عادل است، این سرزمین مجاهدان است. اگر ما به این سرزمین پا بگذارم به هر وسیله واسطه که بشه ما را بگیر میکنه. ښه شفقت ولرئ، ډیر ښه شفقت خپل پر ولس ولرئ، خپل پر رعیت باندې ولرئ. عینا دا کوشش وکړئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب معرکانو نقشه او صفت در پکش کې پیدا سي. کسی که به خاطر گرفتن جلوی دزد و ظالم و مفسد شبها را سپری میکنه، روزها را انتظار میکشه، زحمت و تکلیف میبینه، آمادگی میکنه، شک نیست که در حکم جهاد داخل است و جهاد از خود ثواب بسیار بالا و برتری داره که همه دوستا خبر دارن. د دې پړاو فارغ سوي ژمنه وکړه چې په ټول توان سره د امنیت ټینګښت او په ټولنه کې د نظم راوستو په برخه کې زیار وباسي. موږ خپل ملت ته دا ډاډ او اطمینان ورکو چې موږ چې د دې ځای فارغ خپل ملت ته په صداقت باندې خدمت کوو. موږ هیڅ یرغلګر نه پرېږدو چې موږ په افغانستان کې پښه پورته کړي. ما این وعده را برای مردم خود میتیم انشاءالله که ما مجرمین را در تحت شهر نمیگذاریم و انشاءالله اونا را گیر کرده و در پنجه قانون انشاءالله میسپاریم. موږ د ولس څخه دغه تمنا لرو چې زموږ سره پوره امداد په دعاګانو کې وکړي او نور زموږ سره په هر دغه کې ودرېږي، په هر کومک کې زموږ سره ودرېږي. دا ټول په داسې حال کې دي چې دغه مراسم کې نظامی ډول ډول نندارې هم پر لار اچول شوي وي. د هرات امنیه قومندانۍ ادارې غونډه د امنیه قومندان حاجي یاسر په مشرۍ جوړه شوه. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ د اړوندو برخو د ستونزو د حل په موخه د مدیرانو او آمرینو په حضور کې ادارې غونډه جوړه شوه. په غونډه کې د هرات امنیه قومندان په خپلو خبرو کې برخوالو ته څرګنده کړه چې باید ورځنۍ چارې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې مخته لاړې شي. دا راز د خپل ورځنیز راپورونه د امنیه قومندانۍ دفتر ته ورولېږي. وروسته د اړوندو څانګو مدیرانو او آمرینو هر یوه د خپلې برخې فعالیتونه تشریح کړه او ډاډ یې ورکړ چې د هرات خلکو ته به صادقانه خدمات رسوي. وروسته د ستونزو حل په اړه د امنیه قومندان د لوري د یوه کمیسیون د جوړېدو امر وسو ترڅو یې د حل موخه امکانات برابر سي. د هرات ګمرک مامورانو د یوه اندازه بې کیفیته درملو د لیږد او قاچاق مخه نیولې ده. د هرات ګمرک د تشریح څانګې مامورانو د مالونو د تشریح پر وخت د موټرو د ټایرونو د وارداتي مالونو په یوه لیږدونکي موټر کې یوه ذاته اندازه بې کیفیته درمل چې په غیر قانوني ډول هرات ته رادننه سوي و کشف او ترلاسه کړي دي. په هرات کې د امنیتي ځواکونو د لوري 3 تنه د نشهیي توکو د پلور په تړاو نیول شوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د پولیسو 8مې 10مې او 15مې امنیتي حوزې منصوبینو د یو لړ کشفي عملیات په ترڅ کې 3 تنه د نشهیي توکو د پلور په تړاو نیولي دي. د دغه کسانو څخه یو شمېر نشهیي توکي هم ترلاسه شوي دي او هغوی تر څارنې لاندې دي. او اوس هم زموږ همکار د سبا ورځې د هوا حالاتو سره. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ.
اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. جمعه هرات ښار لمر 11 درجه 25 تیتای 9. غوریان اوریاز 11 درجه 26 تیتای 11. کراخ لمر 11 درجه 19 تیتای 1 او پشتون زرغون لمر 11 درجه 24 تیتای 10. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات ملي راډیو تلویزیون د کړنو څخه د مفتي لطیف الله حکیمي ستاینه. د ملي دفاع وزارت دغه مقام د دې ادارې څخه د لیدنې پر وخت د کړنو قدرداني کړې ده. د زون پولیسو د روزنیز مرکز څخه د څه د پاسه 1500 تنو سرتیرو فارغېدل. د هرات والي د خلکو سره پر نیک چلند ټینګار وکړ. او د امنیت قمندانۍ په ادارې غونډه کې د فرامینو پر عملي کېدو ټینګار کړی دی. دا راز مدیرانو او امیرانو خپلې کړنې هم په دې غونډه کې بیان کړي. محترم لیدونکو دا د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله ښه